امونه ونې کې هیلې لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو افغانانو ورونو په نوره دنیا کې چې یو سړی یو ځل کلمه ووایي نو بس مسلمان شي خو په افغانستان کې به ته 8 ځل کلمه وایې بیا به مسلمان کېږي ځکه په افغانستان کې 8 اسلامي تنظیمونه دي او بیا چې ته 8 ځل مسلمان هم شي په افغانستان کې بیا به د دغه تنظیم د لاس لاندې چې کار ونه کړي بیا هم ته نه مسلمان کېږي داسې عجیبه غونته کې اسلام دی د افغانستان یا داسې چلو کې دا د قطر دفتر والا ته یم تاسې خو ټول د افغانستان مشران هستئ که نه نمایندګي کوئ د افغانانو داسې وکړئ چې د پاکستان ایټم بم راوالی یا د امریکې نه په د افغانستان یې ورګزار کړي سم ختم کړي چې دغه قصه ختمه شي اسلام په نوم باندې موږ دا 45 کاله ووژلو تباه او برباد کړو لوخه مې دا ویړه چې درپسې د قطر دفتر ته درشم که نه یو چوکۍ راوالم چوکۍ غټه داسې اوچته چوکۍ او کښېنم او ښه ډېرې خبرې درته وکړم چې تاسې کې یو دومره نر افغان درکې پیدا نه شو چې اصلي د دې ډرامې دغه کرکټر خلکو ته ویل چې اصلي دغه ډرامه امریکې او پاکستان شروع کړې ده هېڅ تاسې کې نه افغانۍ شته نه درکې وروره پښتو پاتې ده د کوم اسلام خبرې کوې زه خو یم مسلمان که نه 45 کاله یې زه د دې اسلام په نوم باندې ووژلم تباه او برباد دې کړم همدغه ستاسې اسلام پالې چې ځان ته بیا وایي د غازي امان الله خان پسې ورور راواغسته غازي امان الله خان هم کافر کو چې وروره زه ښځې څادر نه دی په سر کړی په یو څادر باندې هم د غازي امان الله خان کافر کو هغه هم چې افغانستان جوړولو هم راته ختم کو بیا هم داود خان پسې ټوپک راواغسته لاړې د آیسایډ د ټوپک راواغسته په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي حکومت په خلاف باندې وروره جنګ شروع کړو چې هلته وروره داود خان کافر دی بیا وروسته وروره اور خو بل و چې خلقیانو او پرچمیانو پې ورور صاحب مهربانه د پاسه تیل ور واچولو اور نور هم تېر شو اور خو تاسې بل کړی و که نه که بیا د اسلام او د کفر خبره خو روسانو سره هم جنګ وکړو روسان لاړه ختم شو نو بیا هم ډاکټر نجیب سره د څه شي د اسلام جنګ و بیا هم چې هغه سره وکړو نو بیا په دې 92 خبرو کې ولې جنګ کوو د څه شي اسلام جنګ و ښه هغه هم د سره ومنله بیا د 92 نه تر 96 پورې 96 کې د طالبانو یو صحیح شرعي حکومت راوړو موږ ټول افغانانو ته قبول وړو نو تاسې بیا ولې پاکستان او ایران ته تلئ که تاسې داسې د شریعت پسې مړه وئ او تاسې داسې د اسلام دعوې کولې ولې هم طالبانو سره بیا جنګ کوو و افغانانو ورونو زړه م تاو کوي دا د کفر د اسلام جنګ نه دی ما ولې وژنې چې ته زما بچي خوارې زما کونډې یتیمان جوړې زما مور بورې زما ورندار کونډې کې زما یتیمان جوړې زه خو یم مسلمان د څه شي اسلام ته ماله کوي ولې مې وژنې ولې مې په دې ډرامه کې یا طالب وژنې یا ملي اردو والا وژنې یا ورور صاحب مهربانه ولس وژنې ته خدای په لحاظ باندې دا بعضې په دې فیسبوکونو کې کښېني د تعلیم نمایندګي کوي ومنګه په افغانستان کې شرعي نظام غواړو په دې یوروپ کې ناست دي دا هغه خلک دي چې اشرف غني ورته چوکۍ نه ده ورکړې په پټ مخ راځي وروره دا کوي خپل بچیان دلته د امریکایانو د برطانیانو د فرانسیانو سره په یو چوکۍ کې نظامونه لورګانې دې ماته په افغانستان کې شریعت غواړو چې تا شریعت خبرې کې بیا د طالبانو د شریعت حکومت نه ولې ته اروپا ته راتښتېدي خو هملته به ایثار وي که نه که دا نن په افغانستان کې شرعي حکومت راغی ولاکې ته قدم هم والي خدای ته وګورې د قطر دفتر والا ته ویم بس یې لږ در ځان نه پیدا کوي یو جرأت ځان کې پیدا کړي دې ډرامې نه راوځئ ټوله دنیا راپورې خاندي ټوله دنیا راپورې خاندي وایي افغانانو دا یو کال شو تاسې موږ ته سوله نه شئ راوستئ د څه شي اسلام خبره ده زه خو یم مسلمان زه خو یم شریعت ټول یا ایټم بم راوالئ په موږ په سر راګزار کوي چې اسلام ختم کوي چې د افغانستان یا دیره یا جومات جوړ کړي د خدای په لحاظ نوره موج نه دې ډرامې نور د خندا شو لا چې د ټولو دنیا خدای